عمران خان چې دونه د اسلام غم اخیستی دي موږ ته لارې راشئ اول دې راولاړ شي دا پیران دي پیران یو خو ما وختي هم درته ویلې زه خپل پیران لرم الحمدلله مشران قدردانه محترم پلارداره ښه محترم پیران زموږ دی په علاقه کې د سیدانو دسته دا خو زه بیخي که سره ډېره غټه ګناه بلم چې زه دا په دې پسې یو خبره وکړمه پاته دا نور منافقان شولو دا پیران ورسې د دې سرونه روپۍ کوي حکومت ته وایم ته نه په خدای قسم تر دې به بیا الله غټ جهاد ستا دپاره نه وي ورسې وګورئ مخصم بیده وم دروازه مې خلاصه پرېښوله نو بنین منین مې اغوستې دوه الفان رامې ووتل امیان خو بیا اسپېژر ته نه وایم د عقله څه خلاص هم دي څوک چا دروازه ور وټکوي اجازه ستا نسته کړپ دروازه خلاص وله هم خیر کوچنی هلک دی اوس څه کیسه ده وایي واده مې کړی دی نو بیا بس مولوي صاحب زړه مې پریشانه دی دا ډېر پریشانه یم نو هلته کوډي سیر جادو ورسې دا نږدې بنګې ګڼه ورسې د کوروس مې سترګې به هم کې ووینو نه هغه چې دوه باجې کړي تسبیح په لاس کې دا د جهان کورونه ور خراب هر دویم سړی په دا مشکل اخته هر دویم سړی دا چا کړي دي پیره خو تا ور وکړله او 15,000 روپۍ دې غوښتې د 15,000 روپۍ دپاره دې زما کور را خراب کړي ورسه عمران خانه دونه غوښتلی هوایي پیرنګونه چې په ودو په شادیو په چیز کې کېږي دا بند کړه صحیح سلوک دا اوس تېر هفته د اختره بعد یو ځای واده ولو پیرنګونه کېدل یو سړي سره توپنچه ورسره وله ټک چې اوس په خپل ځان دا زړه سره نږدې ولګېدل در اوس په هسپتال کې پروت بیا واده ولو ټکان کېدل 2 الفان ولګېدل یو 10 کالو هلک و هغه وفات سو مړ سلو هغه بل چې دی هغه زخمي دی پروت دی اوس هم په هسپتال کې دریم واده کې بیا و ټکان کېدل یو هلک د مور د پلار یو زوی و هغه وویشتل سو هغه مړ سو اوس دا پښتنو ته به دا خبرې څوک ورښیي په خدای قسم ما یو ټینګانو پښتنو ته بیان ما ول تی ډېر ټینګان یاست او الله جهنم د ټینګانو دپاره پیدا کړي دغه د دوی چې ودونه یې کوزدي دا تا چې سکلانو دا دونه مشنان راغلي دا پیرنګونه در ساره عقل لرې فکر لرې خور دې د لوږې مرې ورېنداره دې د لوږې مرې ورور دې غلاوې کوي د مجبورۍ او ته راولاړ شه د ماښامه تر سهاره پیرنګونه کوې جهان چې ښکاره کوې الله به تا ته ووایي چې ما و تا ته واده درکړ ما و تا ته حلال نکاح درکړه او ته راولاړ شو دونه ټکانو کیسې دې شروع کړلې د پلاني کور دې یو کوچنی بچی ولو د مور پلار یو زوی هغه مړ سو ولې په دا پلاني کور کې 2 الفان ولې ولګېدل په دا پلاني کور کې دا بل سړی ولې ولګېدل د دې پوښتنه چا کړې ده هلته په 3 په 4 پسو باندې ملایان در سره یې درځي ورور سره ننواتي ورسې زارۍ ورته وکړي بس نو خطا ده راله چش خطا ده چې راله تا چې ټکان کول تا کومه خواته کول دلته هندوان پراتو سیکان پراتو قادیانیان پراتو یا خو مشتي ټوله مشتي سره پراتو نو ګولۍ چیرې لګېږي که رښتیا غوښتلې یاست حکومت هغه دې دا خبره بنده کړي د خلکو به کورونه نه خرابېږي الله به چا ته ووایي چې ما تا ته واده درکوي تا له ما ښایسته زوی غوښتی او د بل د کور زوی دې ورمړ کړي ولې دا ستا خوشحالي د دې دپاره ده ما تا ته خوشحالي درکړه د دې دپاره د بل پر کور غمونه کښېږده ما درته وویل هغه الفان چې شو د څو کورو بچیانو لاړو مه کوئ ظلم مه کوئ په خدای قسم الله یې ستا تر تندر وباسي الله به ستا تر تندر باسي ما درته وویل که رښتیا غواړې په دې وطن کې ورسه هوایي پیرنګونه بند کړه ورسه دا پیران ګرده راوځړوه بیا په تیزابو کې واچوه په ګرمو تیلو کې نه د خلکو کورونه ور خراب کړي دي زنانه و خاوین شیرین کور والا او شیرین خاوین ژوند نشي سره تېرولی ستا کوډې و سیر و جادو ورباندې کړي دي تا او د الله رسول فرمایي د ساحر د جادوګر علاج چې دی سر ورپرې کوي دا د طالبانو کار دی یا د چا کار دی یا د حکومت کار دی زما او ستا کار نه دی